محترم حاضرینو، د الله تعالی په کور کې د مسجد د لمانځه پر ځای سره ناست یو. د الله تعالی د دین متعلق یو څو خبرې سره کوو. الله تعالی به دغه زموږ ناسته او په دې مسجد کې وخت تېرول الله تعالی به موږ ته په عبادت کې راشماري. ستاسو په حضور کې ما د قرآن کریم یو آیات تلاوت کړي. د دې آیات مرکزی موضوع، د دې آیات اصل تعلق او مضمون دا د همسایگانو د حقوقو سره دی. چې سړی په کوم کلی او محل کې زندگی تیروي او په هغه کې د سړی شپې او ورځې تیریږي، په هغه کلی او محل کې د سړی همسایگان دي. د دې همسایگانو پر انسان باندې خپل حق دی او د هغې حقوق ادا کول او د هغې د حقوقو رعایت او خیال ساتل دا زموږ د دین یو حصه ده. اسې زه عام طور بار بار دا خبره په هر مجلس کې کوم چې زموږ د دین حقیقت څه دی. زموږ دین دی چې زموږ دین په هر زمانه کې په هر علاقه کې د انسانانو حقوق ادا کول او د انسانانو د حقوقو خیال ساتل دا زموږ د دین نوم دی. صرف په لمانځه سره، صرف په روژه سره، صرف په حج او په زکات سره د دین تقاضا پوره نه وي. چې یو سړی وایي زه به لمونځ کوم، زه به حج کوم او زه به روژه نسم، زه به زکات ادا کوم، به زه دیندار یم. زه منم دا د دین یو شعبې دی، لیکن د دین خبره په دې باندې پوره کیږي نه. ځکه لمونځ دی که روژه ده که حج دی که عمره ده او که زکات دی، د دې تعلق د حقوق الله سره دی. دا د الله تعالی حق دی. لیکن زموږ په دین کې لکه څنګه چې د الله حق ادا کول د انسان دپاره ضروري دي، دغه رقم زموږ په دین کې حقوق العباد شته چې د بندګانو حقونه به هم سړی ادا کوي. او چې کله یو سړی په خپل ژوند کې د الله حکم ادا کړي او په خپل ژوند کې د بندگانو حقوقم ادا کی او د هغې خیال وساتي، بیا هغه سړی دینداره بلل کیږي، هغه سړی پر دین باندې عمل کوونکی بلل کیږي. نو ځکه زموږ دین کې دوی شعبې دي، یو د الله تعالی حقوق ادا کول او دویمه شعبه دا ده چې د بندگانو حقوق ادا کول. بلکې زه دا خبره کوم چې د الله در حقوق ادا کولو د بندگانو حقوق ادا کول ډیر ضروری دي. ځکه د الله حقوق که د سړي سزایي سي، د هغې معافي غوښتل، د هغې معافېدل، د هغې بخښل دا ډېره اسانه ده. ځکه الله تعالی د خپلو حقوقو متعلق ډېر سخي ذات دی. چې کله یو څوک د الله تعالی حقوق ضایع کړي، لمونځ ځینې قضا سو، نیوه کوي، روژه ځینې فاته سوه، زکات ځینې فاته سو، حج ځینې فاته سو، چې هغه سړی صرف پر دې خپل عمل باندې په دې زړه کې الله ته پښیمانه سي، الله تعالی در دې ټول ورتېرېږي. ځکه په زړه کې پښیماني کول، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي دا توبه کښل دي. التوبة الندم، توبه دې ته وایي چې صرف په زړه کې پر دې عمل سړی پښیمانه سي. لیکن که د سړي سره د همسایګانو حقوق ضایع سو، که د یو سړي سره د قریبانو حقوق ضایع سو، که د سړي سره د انسانانو حقوق ضایع سو، چې د کم چا حق دې ضایع کړی دی چې در څو پورې هغه نه یې معاف کړی، در هغه وخته دې الله تعالی نه معافوي. ځکه زموږ په دین کې د حقوق العباد خیال ساتل او د هغې رعایت کول دا ډېره ضروري خبره ده. او په هغه حقوق العبادو کې یو ډېره اهمه شعبه هغې زموږ او ستاسو په دې معاشره کې د همسایګانو د حقوقو خیال ساتل. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث چې سړی وګوري نو هغې کې د همسایګانو د حقوقو ډېر زیات تاکید راغلی دی. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر دې خبره باندې ډېر زور کړی دی چې کم څوک په کل محل او کلي کې اوسیږي نو په هغې کې چې د ده سره کم همسایګان دي، د هغې همسایګانو حقوق به دی ادا کوي. حالانکه اوس په دنیا کې د هر شي قدر بدل سو، د انسانانو د دینه سلیروالی ډېر زیات. اوس به یو سړی د بل سړي سره په یوه محله کې اوسیږي او دواړه به پر یوه لار باندې تیریږي او را تیریږي او دواړه به په یو مسجد کې لمونځ کوي او د یو امام په اقتدا کې به کوي.
لیکن ډیره زمانه به داسې تیره سي دي دواړه به یو د بل سره ملاقات لا نه وکي او ډیره زمانه به تیره سي لیکن یو د بل پیچان او پیژندګلونه بل نه وکي چې دا سړی څوک دی زه څوک یم د تعلق د کوم قوم او قبیله سره دی زما تعلق د کوم قوم او قبیله سره دی حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې ما ته حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام دومره ډیر راله د همسایګانو د حقوقو په باره کې ظاهر پر دې باندې زمان دې شو فکر پیدا سو چې شاید جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام به شاید دا حکم راوړي چې کچیر یو همسایه مړ سلو وفات سلو د هغه په میراث کې د بل همسایه حق او حصہ لري لکه ګوره یو سړی چې کله مړ سي وفات دا غي چې کمال او دولت په پاته سپای کې د قریبانو سره شریکان دي د زنان خپل حصہ ده د مور خپل حصہ ده د پلار خپل حصہ ده د زامنو او د لونو خپل حصہ ده لیکن لکه د دې قریبانو چې څومره الله تعالی حصے بیان کړی دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي جبرائیل دومره مال ډیر رااله زما سره دا فکر پیدا سو چې اخر به د په دې شکل باندې هم راسي چې یو همسایه وفات سي د بل همسایه د په میراث کې دومره حصہ ده نو یو طرف ته همسایتوب او د همسایتوب د حقوق خیال ساتل هغه په دین کې ډېر ضروری عمل دی الله تعالی د قران کریم دی آیات کې ذکر کړی دی دی آیات کې الله تعالی ترتیب عجیب راخسته دی د ټولو سمخ کې الله تعالی انسانانو ته اعبد الله ولا تشركوا به شيئا اولنې به انسانان پرمځکه باندې د الله تعالی عبادت کوي ځکه د انسان پیدایش د عبادت لپاره شوی دی دا موږ تاسو الله تعالی د مزکی ته باندې پیدا کړی د دې لپاره چې موږ د الله تعالی عبادت وکړو چې په کوم ورځ باندې انسانانو ټولو د الله تعالی عبادت پر دې مزکه پرې شوی ختم یې کړي نو په هغه ورځ به پر دې مزکه د قیامت جوړیږي د مزکه به ټولو خرابېږي ځکه الله تعالی بنده ته سوای ورته یا ابن آدم خلقتک الاشیاء كلها لاجلک دا اشیاء او د کائنات می ټول ستاده لپاره پیدا کړی دي لمر ستاده لپاره د سپوږمۍ ستاده لپاره ده ورځ ستاده لپاره د شپه ستاده لپاره ده موسم ستاده لپاره د ګرمي او یخ ستاده لپاره ده او دا د ژوندۍ او د کائنات ټول نظام ای بنده ستاده لپاره چلیږي لیکن وخلقتک لاجلی تم د ځان لپاره پیدا کړي نو دا دنیا به ټول ستا په خدمت کې چلیږي او ای بنده الله تعالی وای ته به زما په خدمت کې چلیږي او زما خدمت دا دی چې ستا ژوندۍ به زما په عبادت کې تیریږي نو ځکه الله تعالی اولنې شرط دا ذکر کوي اعبد الله د الله عبادت وکوي لیکن ولا تشركوا به شيئا د الله سره به شریک څوک نه نسي ځکه شرک د کفر سره لاندې د کفر سره تړلې در شرک په دې مخلوقاتو کې لوی ګناه بل نست د ټولو سبترین نه ګناه په دې مخلوقاتو کې هغه شرک دی ځکه د الله تعالی فیصله دا ده ان الله لا یغفر ان یشرک به شیئا ویغفر ما دون ذلك الله تعالی مشرک نه بخښي مشرک ډیر مجرمي او د مشرک څخه بغیر الله تعالی نور ګناهونه اکثریت معافي نو اولنې قید الله تعالی وای عبادت وکړي او شرک بنکړي لیکن د دې سره سره الله تعالی دستي وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره ورشه ژوندۍ تیري ځکه د الله تعالی سره لاندې په دې انسانیت کې پر انسان باندې د ټولو حقوق چې دي ټولو سزيات حقوق هغه پر انسان باندې د مور او پلار حقوق دي چې انسان به د مور او پلار د حقوق ډېر رعایت کوي تاسو ګوره علماء لیکلي دي چې یو طرف ته الله تعالی شرک شوی او د دې شرک سره متصل الله تعالی د مور او پلار حقوق شول د مور او پلار سره ښه ژوندۍ کول علماء یو مسله لیکلې ده چې کم سړی په حالت د شرک د دنیا څخه وفات کیږي هغه ته الله تعالی پر حالت د زکندن د کلمې توفیق نور کوي او چې کم سړی په داسې حال کې د دنیا سره رخصتیږي چې هغه د مور او پلار سره بد ژوندۍ هغه ته هم الله تعالی پر حالت د زکندن د کلمې توفیق نور کوي ځکه الله تعالی مشرک او هغه څوک چې د مور او پلار سره بد عملی او مور او پلار سره ښه ژوندۍ نه کوي الله تعالی دا دواړه په یوه لړۍ کې سره ایښتي د دې څخه وروسته الله تعالی انسانانو ته وایي وبذل قربا د قریبانو سره به ښه ژوندۍ کوي ځکه د قریبانو سره ښه ژوندۍ کول دا وسیله رحمي ده او زموږ دین کې دا یو حقیقت دی چې پیغمبر علیه السلام وایي لا يدخل الجنة قاطع هغه سړی په جنت کې ځای نه لري چې څوک د قریبانو سره ښه ژوندۍ نه لري
چې کم سړی د قریب سره سلام نه لري، زوی د پلار سره سلام نه لري، پلار د زوی سره نه لري، ورور د ورور سره نه لري، وراره د اکا سره نه لري، او وراره د بل تربور د تربور سره سلام نه لري. چې کم سړی د قریبانو سره وسیله رحمی نه لري، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې هر څومره لمونځ گزار او عبادت گزاري هغه جنت قطعا نصیب لري. وبذل قربا والیتاما، ای خلکو د یتیمانو سره بشکوي. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، چې کم سړی په ظلم او په ناجایزه طریقه د یتیم مال راګرځي او هغه خوري، انما ياكلون في بطونهم نارا، د هغې خلکو په دې نسو کې د جهنم سکروټي دي. کې خپل نسته ورچي، کې د زنانې نسته ورچي، کې د اولاد نسته ورچي، کې د هر چا نسته د یتیم مال چې راګرځي د بل نسته ورچي او خپل نسته ورچي. دا په حقیقت کې ګولې نه دي، دا په حقیقت کې د جهنم سکروټي دي چې د ونسته شو کیس. والمساکین، خلکو د مسکینانو سره بشا زندگی کوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث ده، من لا يرحم لا يرحم، چې کم څوک پر مسکین باندې رحم نه لري، الله تعالی پر د باندې رحم نه لري. چې کله ته پر یو غریب او مسکین باندې رحم وکې، ځکه د هغې سره احسان کول ستا په وس کې دي، نو د الله تعالی په وس کې خو هر څه ستا، الله تعالی د هغې په عوض کې پر تا، ستا پر کور، ستا پر بچانو باندې احسان کوي. د دې څه وروسته الله تعالی همسایګان ذکر کړي دي. تاسو ګورئ د قرآن عجیب عادت دی، همسایګان الله تعالی درې قسمه ذکر کړي دي. اول قسم همسایه دا دی والجار ذی القربى. دویم قسم همسایه د سړی دا دی والجار الجنوب. او دریم قسم همسایه دا دی وصاحب بالجنب. اوس که زه چیرې په پښتو کې د دې ترجمه کوم، زموږ په پښتو کې دومره فصاحت نسته، دومره طاقت نسته، په پښتو کې د دې درو سره ترجمه صرف د همسایه کېږي بس. لیکن چونکه دا قرآنی الفاظ دي او د قرآنی الفاظ وضاحت بسړی کوي، په هغې کې د دې درو سره جلا جلا ترجمه ده. جار ذی القربا هغه همسایه ته ویل کېږي چې د سړي سره دیوال په دیوال. ځکه سړی چې پر کوم مځکه باندې کور جوړوي، نو یو طرف خو د د دروازې هغه به خلاص سي، نو یو طرف ته چې د کم چا دیوال د سره مشته دی، بل طرف ته چې د کم چا دیوال د سره مشته دی، او دریم طرف ته چې د کم چا دیوال د سره مشته دی، دغه سړي ته هغه همسایه ویل کېږي چې قرآن دې ته والجار ذی القربا د دې نوم یې ورکړی دی. او دویم قسم همسایه والجار الجنوب، هغه همسایه دی چې د سړي سره دیوال نه لګېدلی، صرف په یوه کوڅه کې سره اوسیږي، د تګ د راتګ لارې سره یې وایي، او یو مسجد ته سره راځي، او د یو امام په اقتدا کې لمونځ کوي، او د یوې کلي او د یوې محل خلک بلل کېږي. دا هم سره همسایګان دي، دې ته وایي والجار الجنوب. او دریم قسم هغه همسایه دی چې وصاحب بالجنب، هغه دی چې د سړي سره لږ ګړی پر اړخ کښېني. یو سړی دی په جهاز کې سفر کوي، په جهاز کې په سیټ کې د پر څنګ یو غړی بل څوک ناست دی، هغه د صاحب الجنب دی. یو سړی دی د دې ځای څخه در بله ښاره پورې په موټر کې ځي، په موټر کې چې د پر څنګ کم څوک ناست دی هغه صاحب بالجنب دی. یو سړی دی په یو اجتماع کې یو وعظ شروع دی، یو نصیحت شروع دی، په یو اجتماع کې سړی کښېني چې د پر څنګ کم هم څوک ناست دی هغه صاحب الجنب دی. یو سړی دی هغه په دې مسجد کې لمونځ کوي چې په صف کې د پر څنګ کم څوک ولاړ دی هغه د صاحب بالجنب دی. دام یو سات کوي د سړي همسایه بلل کېږي. نو قرآن کریم درې قسمه همسایګان ذکر کړي دي. یو هغه همسایه دی چې د سړي سره دیوال په دیوال، دویم هغه همسایه دی چې د سړي سره په یو کلي او په یو محل کې، او دریم قسم هغه همسایه دی چې په سفر کې یا په ناسته کې یو غړی د سړي سره پر څنګ کښېني. دا درې سره همسایګان دي. نو د والجار ذی القربا چې اولنی قسم همسایه دی، نو د هغې مشهوره معنا خو دا ده چې دیوال په دیوال. او د دغه همسایه زموږ په دین کې ډېر حق دی چې کم څوک د چا سره دیوال په دیوال باندې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي که د خپل کور خرڅاوی، اولنی به هغه همسایه ته وایي چې ستا سره دیوال په دیوال دی، اولنی حق د هغو دی، که هغو رانیوئ هغو ته به یې ورکوئ، که هغوی نه رانیوئ د هغې څه وروسته بیا پر بل چا خرڅولی سي. او که چیرې تا د هغه د اطلاع او د خبره بغیر خرڅ کړې، چې کله هغه خبر سي هغه دا حق لري چې هغه ځای برته ځان له راوګرځوي،
که د خوښه و دی رانیولی سي، که د نه و خوښه او دی و دې ته مجبوره نه و بیا یې بل رانیولی سي، ورنه دی د شفیع حق دعوه لري او د شفیع په حق باندې دی هغه مکان ځان ته راګرځولی سي. نو والجار ذی القربا دا هغه همسایه دی چې د سړي سره دیوال په دیوال. لیکن بعضې خلکو د دې یو دویم تفسیر کړی دی. هغه وایي والجار ذی القربا هغه همسایه ته ویل کېږي چې هغې همسایه هم د سړي قریب هم او والجار الجنوب هغه همسایه دی چې همسایه خو دی لیکن اشتدار او قریب نه دی. نو د دې همسایه چې قریب دی د دې هم حق شته او د دې همسایه چې د سړي قریب نه دی د دې هم حقوق دي. بعضې محدثینو بیا د دې درېیمه ترجمه کړې، مفسرینو درېیمه ترجمه کړې ده. والجار ذی القربا هغه همسایه دی چې همسایه هم مسلمان هم او والجار الجنوب هغه همسایه ته ویل کېږي چې همسایه خو لیکن مسلمان نه کافر. نو لکه څنګه چې مسلمان همسایه پر سړي باندې حق لري چې سړی به د هغې سره ښه زندګي کوي، دغه رقم که یو څوک کافر د سړي همسایه په کلي کې اوسېږي هغه هم پر تا باندې دا حق لري چې د هغې سره به هم ښه زندګي کوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام همسایګان درې قسمه، یو همسایه داسې دی چې پر سړي درې حق لري. یو حق د مسلمانۍ دی چې مسلمان دی، دویم حق د قرابت دی چې ستا قریب دی، دریم حق د همسایتوب دی چې هغه ستا همسایه هم دی، مسلمان دی، ستا قریب دی او ستا همسایه دی. او بعضې همسایګان داسې چې دوه حق لري، هغه دا دی چې صرف مسلمان دی او ستا همسایه دی، یو حق د مسلمانۍ دی بل حق د همسایتوب دی. او بعضې همسایګان بیا داسې چې هغې یو حق لري، هغې دا دی چې صرف همسایه دی، نه مسلمان دی او نه دی قریب دی، صرف همسایه دی، نو هغه کافر همسایه دی. لکه څنګه چې مسلمان حق لري دغه رقم کافر همسایه هم حق لري. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې د همسایګانو خپل ډېر حقوق راغلي دي. ګوره چې یو همسایه مسلمان نه وي هم زموږ په دین کې د هغې حقوق دي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کم همسایه د سړي سره اوسېږي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لا یأمن من لا یؤمن من لا یأمن جاره بوائقه. زما په امت کې هغه سړی مؤمن نه دی، هغې باید چې ځان ته مسلمان نه ووایي چې همسایګان د ده د تکلیفو څه بېغمه نه وي. زموږ استازو په دې کلو کې کله کله د سړي ماشومان در حد وتلي او د سړي د اختیار وتلي، د بل کورو ته ډبرې ورغورځوي، د بل ګیټونه ورټکوي او د بل دروازې ټکوي او بل ته تکلیف ورکوي. پیغمبر علیه السلام وایي دا پلار مؤمن نه دی. زموږ استازو په کلي کې کله کله د یو همسایه د بل همسایه پر بامو باندې خیږي، کله کله انبارونه او دا په لاره کې ورته غورځوي، کله د کور اوبه ورباندې رایله کړي، د هغې د کور لارې ټوله ورګنده کړي، هغې یوه ورځ بېغمه در خپله کوره پورې تللی نه سي. نو دا ټوله هغه تکلیفونه دي چې یو همسایه بل همسایه ته رسوي. چې کم څوک دغه تکلیفونه همسایګانو ته رسوي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي زما په امت کې دا سړی مؤمن نه دی او دا سړی صاحب ایمان نه دی او دا سړی د ځان ته مؤمن نه وایي. چې کم کامل ایمان الله تعالی انسانانو ته ورکوي، چې کم ایمان باندې الله تعالی انسانان د جنت په د قیامت په دوران کې نجات و خلاصون ورکوي، هغه همسایه دی، هغه سړی دی چې همسایګان به د ده د تکلیفو څخه بېغمه زندګي تېروي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام احادیث سړی وګوري، د یو همسایه پر بل همسایه باندې پیغمبر علیه السلام 6 حق بیان کړي چې یو همسایه به د بل همسایه د 6 خبرو ډېر خیال ساتي. اولنی حق دا دی که چیرې ستا همسایه ستا سره په کلي کې اوسېدی او دا در معلومه سوه چې هغه محتاج دی او هغه ضرورت لري او هغې د خپل کور ضروریات نسی پوره کولی، نو ته به د خپل همت او د خپل طاقت مطابق د هغه همسایه سره احسان کوي او د هغې د ضرورت پوره کولو خیال به ساتي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام در دې حده پورې دا خبره ښکاره کړې ده، وایي لا یؤمن من هو شبع، هغه سړی زما په امت کې مؤمن نه دی چې دی او د ده عیال هغې په نفقه باندې ماړه دي، وجاره جائع الی جنبه، همسایه یې وڅنګ ته په لوږه باندې زندګي تېروي. نو چې کله د همسایه وږی سو، خلکو دا د سنت خبره نه ده، دا د مستحب خبره نه ده
چې کله د همسایه وږی سو ګولې ته محتاج دی بیا د فرض او د واجب خبره ده بیا پر تا باندې فرض او واجب دا دی چې د هغې ضرورت به پوره کوې د هغې د خوراک بندوبست به ورکوې او د خپل وس او د خپل همت مطابق به د هغې سره مرسته او مدد کوې دا د همسایه پر انسان باندې حق دی کله کله په دې محلو کې یو سړی دی هغې ته الله تعالی غوا ورکړې د پرست باندې مړ کړی دی د هغې وڅنګ ته کله همسایه یي څومره ښه خوند کوي څومره د ایماندارۍ خبره او څومره د الله د رحمت خبره چې ته یو غړپ شیدې ول ور واستئ یا په هغه کور کې څوک بیمار یا یو بوډا سپین ږیری بیمار او یا د هغې کوچنی بچی بیمار هغې خپل بیمار په دې باندې وروسي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې کله ته کټو باندې کوې نو د هغې دا اوبه لږ ډېرې وراچوه چې کله شوروا وسوه واغرف لجارک یو غړپ شوروا د همسایه له ور واستو کېدای سي د همسایه په کور کې زنانه بیماری کېدای سي د همسایه په کور کې سپین ږیری بیماری کېدای سي د همسایه په کور کې یو بل ناجوړی چې کله هغې ستا د نفقې څڅکه وکړي او ستا نفقه وخوري او هغې تا ته دعا کوي په خدای قسم هغه دعا داسې دعایي چې د الله د عرش سره برای راست مشت د هغې دعا و مخ ته بیا څوک درېدلی نسي نو ځکه بعضې خلک زه تاسو ته یو خبره کوم بعضې خلک ډېر سفید پوشه انسانان دي هغې د خپل عزت د دې ډېر خیال ساتي لیکن په دې محلو کې په داسې مسکنت باندې زندگی تیروي چې په خدای قسم د هغې د کور د زندګۍ حالات اورېدل د انسان دماغ یې برداشتولی نسي یو وخت یو مولوي صاحب دی هغې ما ته وایي زما مجلس و مولوي صاحب څنګه چې لږ خبره مو سره اوږده کوم د کور زندګي دې څنګه ده مولوي صاحب بس تېرېږي زما د خولې څه ووتله زه ورته په څو ورځو کې به کټو باندې کوې ورته مولوي صاحب ما ته وایي مولوي صاحب په خدای قسم کوم په 4 میاشتې باندې کړی ده ورته په څه باندې ګزاره ده بس چې څه پیدا سو په هغه باندې ګزاره ده نو په دې محلو کې داسې انسانان سته یو زنانه ده د هغې پرتې باندې بچی دی او هغه بچی هغې روي د هغې د خوراک ضرورت دی د هغې د یو شي ضرورت دی د هغې د یو شي نفقې ضرورت دی د هغې زندګي به په کوم شکل باندې تېرې شي نو ځکه اولنی حق د همسایه پر همسایه باندې دا دی چې هغې به د مسلمان همسایه د عام همسایه د خوراک خیال ساتي نن زموږ په معاشره کې یو ډېره غلطه فضا ده چې کوم څوک په محله کې مالدار وي دی چې په دې محل کې همسایګانو ته وګوري بس د روژې په میاشته کې دی یو څو زره په زکات کې ورواستي د ده ګمان دا سو چې ما د همسایه حق ادا کړی حالانکه زکات باندې د همسایه حق نه ادا کېږي زکات خو به ته خامخا ورکوې زکات خو د الله حق دی هغې الله تعالی د دې همسایه دپاره ټاکلی دی صرف ستا په لاس یې درکړی دی ستا په لاس یې همسایه ته ورسوي په دې خو به ته پر چا یو سړی یو چا ته شی وله ورکړي وایي دا فلانکي ته وله ورکړه نو دا خو د ده پر هغه سړي احسان نه دی نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ان فی المال حقا سوى الزکات پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې په دې مال کې د زکات څه سوا حق سته د لړبند په دې مال کې د زکات څه سوا د سړي حق سته چې د دې مال کې به د زکات سما سوا هغې چې کله همسایه وږی سو همسایه محتاج سو همسایه مجبوره سو در خپله وسه پورې به د هغې مجبوریت په هره زمانه کې که روژه ده که غیر روژه ده او صرف د زکات مسله نه ده د خپلې سرمایې سره د خپلې نفقې سره او د خپلې ګټې او د خپل مال او دولت سره به د همسایه سره سړی مرسته کوي پر همسایه باندې همسایه د معون حق لري قرآن کریم وایي ویمنعون الماعون ماعون څه ته وایي قرآن کریم د 3 کسانو دپاره هلاکت بیان کړی دی 3 کسان به هلاک او تباهی چې په یو سړي کې 3 صفته راشي 3 کسانو دپاره دردناک عذاب دی او هغې به د جهنم په بدترینه کنده کې پراته کم کسان دي الذين هم عن صلاتهم ساهون یو اغل منځګزاره دی چې لمونځ په ډېر غفلت کې کوي د سوچ و فکر بل ځای دی کله کړی کله نه کړی کله په داسې شکل کړی چې دی د یو بنده دپاره وکړي هغه بنده یې نه ځین قبلوي نو الله تعالی به یې څنګه قبول کړي یو چې سړی په لمانځه کې ډېر لاوبالی د هغې دپاره دردناک عذاب په جهنم کې دی او دویم
الذین هم یراؤون دویم هغه خلق چې عمل د ریاکارۍ دپاره کوي که یو چاته یو روپۍ ورکوي که چاته د چا سره 1000 احسان کوي په دې کې د ده مقصد دی چې بس خلک یې وویني ځکه دا عمل خلق د خدای دپاره کوي او دی چې په دې کې په خلکو باندې ځان ویني نعوذ بالله دا شرک خفي دی په دې عمل کې دا خلق د خدای سره شریکان کوي او دریم هغه سړی دا صفت دی ویمنعون الماعون چې د خلکو د ماعون حق رمنه کوي ماعون څه ته وایي ماعون دې ته وایي یو همسایه بل همسایه له کله حال راواستي و یاره ستاسو بیلچه مې په کار دی لوړ سات کوي راکړي کله کله حال ورته راواستي یاره ستاسو ریړۍ مې په کار د لږ سات کوي راکړي کله کله وایي زموږ مالګه خلاصه سوې د لږ زره مالګه راکړي کله وایي زموږ مساله خلاصه سوې د لږ مساله راکړي کله وایي زموږ په کور کې باکس نشته موږ ور په بلو یو باکس راله راکړي دې ته ماعون ویل کېږي او دا د یو همسایه پر بل همسایه باندې حق دی او چې کوم څوک دغه حق د همسایه نه ادا کوي الله تعالی وایي د دې بنده دپاره په جهنم کې دردناک عذاب دی خو لیکن د دې سره زه دوې خبرې تړم یوه خبره دا ده چې په ماعون کې دغه شیان راځي چې د هغې په ورکړه باندې د سړي ډېره خوا نه بدېږي اوس بیلچه کدی په کور کې استعمال کې لږ سات کوي بعد یې برته راوړي په ریړۍ کې کدی یو څه انبار وغورځوي برته ستا کور ته راولي په دې باندې سړی ډېر نه پریشانه کېږي لیکن کله کله بعضې درانه شیانې قیمتي شیانې وزني شیانې او د سړي د لاسه څه چې ضایع سي نو بیا سړی په هغه پسې ډېر پریشانه کېږي هغه شیان مفسرینو په ماعون کې نه راځي دویمه خبره زه دا تړم چې بعضې وخت کې همسایهګان هغې ګسه دا عادت جوړ کړی دی هر ساتکی رازغلي که سهار هم رازغلي که ماپښین هم رازغلي که ماښام هم رازغلي که د ورځې هم رازغلي که مازدیګر هم رازغلي په هر وخت کې نن مې پلانکی شی په کار دی نن مې پلانکی شی په کار دی نن مې پلانکی بس د هغې مزاج دغسې جوړ شوی دی د هغې عادت دغسې جوړ شوی دی او هغې د خپل عادت د خرابۍ په خاطر باندې هر ساتکی ستا کور ته راځي نو دغه شی که دې سړي ته نه کې وله ور چې د کوم چا د عادت خراب شوی نو دا هم در ماعون نه لاندې کېږي در ماعون هغه څوک لاندې کېږي چې ماعون منع کوي چې کله کله همسایه د ده کور ته یو معمولي شی پکاري او د داسې وغواړي د هغه همسایه پر ده باندې دا حق دی چې د هغې د دغه ماعون حق به ورله ورکوي نو اول حق د همسایه دا دی چې هغې به د همسایه حاجت او ضرورت تر خپله حده پورې پوره کوي او دویم حق دا دی که چیرې د سړي همسایه مجبوره سو محتاجه سو ته به د همسایه ته قرض ورکوي دا شریعت دی دا دین دی دا د دین مسلې دي لکه لمونځ کول ضروري دي روژه نیول ضروري دي د دین دغه احکام بعینه هغه رقم ضروري دي که چیرې ستا همسایه مجبوره سو محتاجه سو نو ته به هغه همسایه ته قرض ورکوي زموږ فقهاو لیکلي دي که هغې داسې مجبوره و چې بالکل د عیال د نفقې څه عاجز و عیال یې لوږې ته ولاړلو بیا خو قرض ورکول در باندې فرض و واجب دی لکه لمونځ چې در باندې فرض دی او که چیرې هغه دومره عاجزه نه دی چې بچیان یې لوږې ته مجبوره سو او صرف یو ضرورت دی کله د بچي واده نه پوره کېږي کله بل داسې ضرورتونه وي په دې وخت کې بیا قرض ورکول دا ډېر لوی فضیلت دی زموږ علماو یو بله مسله لیکلې ده یو چاته شی په خیراتو په صدقه کې ورکول یو چاته شی په قرض کې ورکول د قرض ثواب در صدقې ډیر زیات دی چې سړی یو چاته شی په قرض باندې ورکي او یو دا دی چې په صدقه او په خیرات کې ورکي خیرات او صدقه دومره فضیلت نه لري لکه څوک چې لري لکه قرض ځکه چې کله دی یو شی په قرض باندې دی ورکي هر څومره پیسې دی ورکي چې کله د ټیم پرسو او د برته هغه شی درله راوړی دوباره یې برته په صدقه کې ورکه نو په دې کې به د قرض ثواب هم ستا په نصیب سي د صدقې ثواب هم ستا په نصیب سي او دویم د هغې سره په اساني کول چې کله د یو چاته شی وله ورکوي پر هغې باندې د ټیم کښېښوئ چې دومره ټیم بعد به زما قرضه راکوي او چې کله هغه ټیم در باندې پرسلو چې ته ورلې دی غریب تنګ دست و هغه شی په وس کې نه و چې تا ته یې درکړی وی نو پیغمبر علیه صلات وسلام وایي ته د هغه سړي سره اساني وکړه
ورته سړی ستا حالات زه وینم ستا په لاس کې اوس شی نسته پروا نه لري چې کوم له دې لاس آزاد سو لاس دې پراخ سو یو شی دې پیدا کړي دغه څه وروسته یې راک پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دغه سړي په باره کې وایي من یسر علی معسر چې کم چا پر یو تنګ دسته باندې اساني جوړه کړه ستا در قرض لار نیو او مسکینو شی نه درلودې تا د ده سره اساني وکړه چې پروا نه لري څه زمانه بعد یې راک یسره الله فی الدنیا والآخرة الله تعالی به په دنیا کې هم د سره اساني وکړي په آخرت کې به هم ورسره وکړي زه دا درته وایم چې نن څوک ستا در قرض لاندې دی ته د هغې سره اساني وکړې زما په الله قسم موږ ټول د الله تعالی در قرض لاندې یو الله تعالی وایي زما د بنده په قرض کې دې اساني وکړه نن ته چې زما در قرض لاندې چې زما حضور تا غیرت وکړي او تا زما د بنده سره اساني وکړه الله وایي زه د دې ټولو کائناتو غیرتمند ذات یم نو زه به ستا سره څنګه اساني نه کوم نو چې کم سړی د یو چا سره په قرض کې اساني کوي د قیامت په میدان کې الله تعالی د هغې سره اساني کوي لیکن زه یوه خبره بله اضافه کوم نن سبا چې کله چاته قرض ورکې داسې دی لکه ځان چې دی په یو غم کې اخته کړي ځکه معاشره داسې فساد ته رسېدلې ده معاشره داسې نمک حرامي ته رسېدلې ده او معاشره داسې احسان فراموشي ته رسېدلې ده چې کله ته په قرض باندې ورکې د باندې د زړه وسوځل سي دی داسې بولې لکه موتی چې په لاس ورسي بیا ستا د دې قرضې ادا کولو ته استیار نه دی نه په فکر او په دماغ کې راځي حکیم الامت حضرت اشرف علی تانوی رحمت الله علیه د دې دپاره یو ډېره ښه طریقه لیکلې ده هغه وایي ګوره چې قرضه ورکوې هغه د خپل ځان عادت بیانوي وایي ماله چې څوک قرضې له راسې زه دومره قرضه ورکوم چې که چیرې هغه زما څه د لاسه ووځي زما پر مزاج ډېر بوج نه راځي نو بیا سړی دومره قرضه و چاته نه ورکوي چې د هغه قرضې پر سر باندې د هغه سړي سره جنجال دی بلکې دومره قرضه ورکوه چې کله ستاسو دا قرضه د لاسه ووځي او دی یې نه درکوي او دی ستا سره سپین سترګي او بې حیایي کوي نو بیا ستا په هغې باندې طبیعت هم ډېر نه خراب ځکه دومره شی نه دی چې ستاسو ضایع سي او د قرض ورکولو بهترینه طریقه دا ده نو دویم حق د همسایه پر همسایه دا دی چې کله همسایه مجبوره سي هغې ته قرضه ورکول او دریم حق د همسایه دا دی چې کله د همسایه په کور کې خوشحالي راسي د هغې مبارکۍ له ورتلل دا د اسلام حق دی دا د پیغمبر طریقه ده د هغې په کور کې زوی وزو کې دی دوی په خوشحاله دي هغې د زوی واده راوړی دوی په خوشحاله دي هغې ته یو ښه مسؤلیت او ښه نوکري او ښه وظیفه ور پیدا شوه او دی په خوشحاله دی په کار دا دی چې پر دې همسایه دی دا حق لري چې د هغې مبارکۍ له ورسي زه بار دا خبره کوم بار بار چې نن خو د انسانانو هغه اقدار او قدرونه بدل سو نن چې موږ د چا مبارکۍ له ورځو په څه نیت ورځو کله کله وایي چې سبا پر ما باندې راسي نو دی به هم زما مبارکۍ له راځي او کله کله وایي چې یاره چې مبارکۍ له نو سې ور دا سړي خوا بدېږي نو په دې وجه ورځم په دې مبارکي ورکولو کې نه د پیغمبر د سنتو فکر د سړي نه د همسایه د حقوقو ادا کولو د سړي فکر نه د الله تعالی د راضي کولو فکر د سړي نه بیا په دغه مبارکي ورکولو کې وزره ثواب نشته چې ته کله مبارکۍ له ورځې په دې نیت مور ځه که نسم ور دی خوا به دی په دې نیت مور ځه چې سبا به دی زما مبارکۍ له راځي په دې نیت باندې ورسه چې دا د پیغمبر طریقه ده په دې نیت باندې ورسه چې دا د اسلام یو حکم دی او په دې نیت باندې ورسه چې په دې باندې الله تعالی زما سره راضي کیږي نو چې کله په دې نیت باندې ورسه هغه بنده به هم خوشحالي هغه د دنیا مقصدونه به هم پرسي او د دې سره د پیغمبر سنت طریقه به هم پرځای سي او د الله تعالی رضا به هم په نصیب سي او دغه سنت اوس د خلکو د دماغ وتلی دی د خلکو څه پاته سوی دی او د پیغمبر علیه السلام یو حدیث دی چې کله د معاشرې د انسانانو څه سنت پاته سي او په معاشره کې فساد جوړ سي نیتونه خراب سي یو سړی د سنت طریقې په نیت باندې یو عمل وکړي فله اجر 100 شهیدین الله تعالی د 100 شهیدانو ثواب سړي ته ورکړي زما خدا عقیده ده چې صرف د همسایه مبارکۍ له د سنت طریقې په نیت باندې ورلې چې د خلکو څه دغه سنت طریقه پاته ده زه د پیغمبر دغه سنت پر ځای کوم زما د یقین دی د پیغمبر د دغه ثوابو ته لایق او مستحق چې الله تعالی به ستا په عملنامه کې د 100 شهیدانو ثواب وشتي نو دریم حق دا دی چې کله د همسایه په کور کې خوشحالي راله د هغې مبارکۍ له ورتلل دا د یو همسایه پر بل همسایه حق دی
او سلرم حق د همسایه هغه کچیرې د همسایه په کور کې څوک وفات سو د هغې فاتحې له ورځي تعزیت هغې ته به تسلي ورکوې او داسې خبره به ورته کوې او داسې کومک به کوې هلته به یو داسې عمل کوې چې د هغې په دې غم کې څه سپکوالی راسي پیغمبر علیه صلات وسلام وایي من عزا ثقله د یو زنانې بچی ورک دی هغې ډېره پریشانه ده یو سړی ورله ورغلی هغې ته یې تسلي ورکه کسا بردن فی الجنه الله تعالی به د جنت لباس ورباندې واغوندي او د جنت لباس په جنت کې د جنت بغیر نه وي د دې د معنا چې الله تعالی به د جنت لباس ورباندې واغوندي او په جنت کې به واچي ځکه تعزیت او تسلي دا هم د یو همسایه پر بل همسایه باندې حق دی خو لیکن د تعزیت او تسلی بهترینه طریقه دا ده چې سړی ورله ورسي یا په خوله باندې یا په لاس باندې یا په خپل کومک باندې یا په خپل مدد باندې د هغه همسایه سره داسې وکړي چې د هغې په خاطر د هغه همسایه هغه د غم فکر لږ ور بدل کړي لیکن زموږ کې بعضې وخت کې د تعزیت ډېره غلطي هغه دا چې کله تعزیت او تسلی له سړی ورسي نو کله کله د هغې مړي چې کم څوک رخصت شوی دی د هغې مناقب بیانوي د هغې صفات بیانوي او هغه همسایه او هغه څوک چې د هغې مرده قریب دی هغې د هغې څه نور پسې غمجن کړي هغې باره په دې پوه سي چې دا څومره لویه ضایعه ما کړې ده او څومره لوی انسان زما د لاسه څه رخصت زما د کوره رخصت شوی دی او دغه مرض به عام طور په دې زنانو کې اوس زنانه چې کله د چا فاتحې له راس نو د فاتحې طریقه دا ده چې ته به داسې عمل کوې چې هغې غم لږ سپک سي بس په دوی کې دا مرض جوړ شوی دی چې دوی اکثره بس داسې خبرې کوي کله کله خو د مکر په خاطر چې کښېني په خپله ژړا شروع کړي هغه د کور زنانه چې د غمجنه زنانه د هغه بیخي په ژړا اخته کړي او زه دا وایم چې دغه زنانه د فاتحې دپاره نه ده راغلی دا د شیطان یو مکر دی د شیطان یو جنس دی چې راغلی دی ځکه شیطان په دوه شکل راځي من الجنة والناس کله د جناتو د پیرانانو په شکل راځي کله د انسانانو په شکل راځي اوس په دغه وخت کې د هغې زنانې چې د کم چا بچی وفات شوی دی یا یې خاوند وفات شوی دی د هغې په زړه کې بېصبري ور اچي او دغه بېصبري هغه بدترین عمل دی چې د دې قریب پر وفات الله تعالی دې ته کم ثواب ورکوي د هغه ثواب یې بېنصیبه کوي نو څلرم حق دا دی چې سړی به تعزیت کوي د تعزیت اسانه طریقه دا ده که د سړي دعا زده دعا ورته وکړه که چیرې دعا نه وي زده صرف دومره ورته ووایه چې الله تعالی دې تا ته صبر جمیل درله درکړي چې ستا د کوره کوم څوک رخصوي دي الله تعالی دې هغه ته جنت الفردوس ورکړي دا مختصره طریقه ده او پنځم حق د همسایه پر همسایه باندې دا دی که چیرې په همسایه په کور کې بیمار رالی همسایه ناجوړه سو د هغې عیادت و پوښتنې له ورځي دا ضروري عمل دی پیغمبر علیه صلات وسلام وایي ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم چې کله یو مسلمان د بل مسلمان ورور عیادت و پوښتنې له ورسي لم یزل فی خرفة الجنه هغې د جنت په باغچو کې سري حتی یرجع چې در څو پورې خپل کور ته راسي یو همسایه بیماره سو یو بل سړی د هغې پوښتنې له ورځي دغه پوښتنې له ورتلونکی د جنت په باغچو کې در هغه وخته روان دی چې در څو پورې خپل کور ته برته رارسېږي خو لیکن په دې کې بعضې خبرو لږ لحاظ ساتل هغه دا دی چې ته به د دې همسایه پوښتنې له هلته ورځې که چیرې ستا ورتګ پر هغې باندې بوج نه و کله کله هغه غریب په داسې ناجوړي کې چې په دغه ناجوړي کې چاته ځان ورښکاره کولی نشي او کله کله د چا د پوښتنې تاب نه لري برداشت نه لري نو ته به یار پوښتنه کوې چې خلک د هغې پوښتنې له ورځي او هغه ناجوړه ستا په پوښتنه باندې خوشحاله کېږي د هغې څه وروسته به بیا پوښتنې له ورځي او که ستا پوښتنه پر هغې باندې بوج وله او هغې ته ستا د پوښتنې د ورتګ په خاطر تکلیف دی بیا په دې کې ثواب نشته بلکې په دې کې ګناه ده چې سړی همسایه ته تکلیف وله ورکوي او دویمه خبره دا ضروري ده چې کله د همسایه پوښتنې له ورسي بیا به دومره ډیر نه کښېني چې پر همسایه باندې بوج سي پیغمبر علیه صلات وسلام د پوښتنې مقدار څومره بیان کړی دی فواق الناقه لکه سړی چې یو ووښه لویشي د وښې د لویشلو څومره زمانه ده په کار دا دی سړی بیمار ته هغې هم دغونه کښېني او چې کله وله ورلې که چیرې په عذابېدی سر پر دې سر باندې لاس کښېږدي
پیغمبر علیه السلام ورته لا باس طهور ان شاء الله ول بس پروا ډیر خیال مساته ډیر مو پریشانه کیږي ان شاء الله اوس جوړ او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې هغه همسایه ته په پزړ کې شواله ور اچي هغه ته بدانه وای چې رنگ دې داسې جړ سوی دی داسې کمزوري بس بالکل بدا ورته وای چې الحمدلله اوس خو جوړې اوس دې رنگ برابر دی ان شاء الله خدای پاک به نورم صحت له درکې چې دستا په خبرو د غو زړه راپورته سي همسایه ته به تکلیف نور کوي چې کله ورلې الله تکشي نسته نو مجلس دی نو غفي دي همسایه هغه غریب بیمار یا کله نا جوړ دی کله آرام ته ضرورت لري او کله دغه یو تقاضای حاجت بولو ته ضرورت لري او ستا په خاطر باندې ولاړې دی نسی دا واغې ته تکلیف دی دا رقم پښتنه بسړې پر چا باندې نه کوي ها کچيره هغه سړی ستا سره ولادو هغه سړی ستا سره عادتو او د ولادو د ستا په ناس ته تا ته در معلومېدله چې ستا په ناس ته دی خوشحاله کېدی او بار بار یې درته ویل ته یو ساعت کې کښېنه ته یو ساعت کې کښېنه بیا په هر څومره ډېره ناسته کې وزره پروا نسته زموږ دې بزرګانو کې حضرت عبدالله بن مبارک رحمه الله ډېر لوی محدث دی حضرت عبدالله بن مبارک رحمه الله یو ځل ناجوړس باره یو سړی پوښتنې له ورته راغلی او دای په تکلیف کې اخته دی هغه سړی پر دې څنګ باندې کښېناستی دی د دې سړي د ناستې څه ډېر په تکلیف ځکه هغه سهار رالی در غرمې پورې ناست او نور خلک ځي او راځي وځي او ننوځي لږ پوښتنه وکړي برته ووځي شاګردان لري متعلقین لري دنیا راځي حضرت عبدالله بن مبارک آخر ورته یو طرف ته ناجوړي ده بل طرف ته د دې خلکو دومره ډېر راتګ دی د دې خلکو د ډېر راتګه څه ډېر په تکلیف یم چې زه خپل معمول و خپل آرام ته ورپارغه نه یم حضرت عبدالله بن مبارک په دماغ کې دغه سړی دی لیکن هغه سړی باره ورته حضرت که ستا اجازه یې زه به دروازه بنده کړم خلک به نه راپرېږدم حضرت عبدالله بن مبارک باره ورته سړی بالکل دروازه بنده کړه خو د دننه خوا یې مه بندوه د باندې خوا یې بنده کړه د دې معنا دا چې ته ووځه د باندې خواصه دروازه بنده کړه اوس زه ته عامو خلکو څه چې څونه په عذابېږم د هغو څه زیات ستا څه په عذابېږم نو ځکه د دې هر شي خپل ترتیب دی او په ښه طریقه باندې دا کول او شپږم حق دا دی چې کله همسایه وفات سي د هغې په جنازه کې شرکت کول بس د هغې د جنازې سره تلل او په جنازه کې در هغې وخته پورې پاته کېدل چې کم وخت د تدفین وسی پر د باندې خاورې واوړي او پر د باندې دعا وسی د هغې څه وروسته راتلل دا د همسایه حق دی حضرت عبدالله ابن عمر ته یو چا ویل د پیغمبر حدیث یې ورته ووایي ول کم سړی چې د جنازې سره د مسلمان درې پورې ولاړ سي الله تعالی په جنت کې یو قرات د سرو ضرور کوي او بل حدیث کې راځي د جنت قرات دومره دی لکه د احد غر اور ټول کم سړی چې په جنازه کې در تدفین او در پټوالي پورې ورسره ملګری الله تعالی و دې سړي ته 2 قراته د سرو زرو په جنت کې ورکوي حضرت عبدالله ابن عمر ډېر افسوس او ارمان کاوه ول کاش زه د پیغمبر په دې حدیث وختي خبر وای نن به په مدینه کې چې څومره جنازې یو به زما د شرکت بغیر نه تللی ما به په هر جنازه کې شرکت کوله نو د همسایه پر همسایه باندې شپږ حقوق رالو چې کله هغه مجبوره او محتاج سي د هغې مرستو مدد وکړي چې کله پر هغه باندې ډېر بوجي او هغه د ډېر مسکنت او د ضعف په حالت کې هغې ته به قرضه ورکړي چې کله د هغې په کور کې خوشحالي راله هغې ته به مبارکۍ ته به ورځي او چې کله د هغې په کور کې غم پیښ سو مړی رالی او څه رالو نو د هغې تعزیت او تسلي به کوي او 5 نمبر چې کله د هغې جنازه راله یا د هغې مبارکۍ ته ورځي تعزیه چې کله د هغې په کور کې بیماري راله او ناجوړه پیښ سو د هغې پوښتنې ته به ورځي او 6 نمبر د هغې په جنازه کې به شرکت کوي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د همسایګانو دغه حقوق بیان کړي دي صرف دا یو آخره خبره کوم چې یو همسایه دا دی وصاحب بالجنب چې کم سړی د څوک د سړي پر اړخ باندې یا په لمانځه کې د سړي پر اړخ ولاړي یا په موټر کې په یو سیټ کې د سړي پر اړخ یا په بل وخت کې د سړي پر اړخ راسي په کار دا دی د هغې سړي متعلق ایثار او قرباني کول که چیرې د اسانۍ مسله راله دا کوشش کول چې لږ ساعت کوي دی اوسایي زه دې په تکلیف یم خو په کار دا دی چې ما او دی په دې مزل کې په ښه طریقه سره ورسېږو
ځکه که چیرې ته د حق په همسایتوب کې ضایع کې. بعضې خلکو ډېر عادات خراب دي خلکو چې کله په موټر کې د یو ځایه پر ورسره ځې دومره انسانیت په دې انسانانو کې ختم سي کله کله چې دی په دې روان موټر کې بره سګریټ ولګي. نه د همسایه خیال، نه د دې ناس د سفر خیال. او بعضې خلکو په مزاج کې نزاکت دي، صفایي، هغې د دې بدبویي یا د سګریټ یا د نسوار یا د دې د هغې پر مزاج باندې ډېر بد لګېږي. اخر هغې حیران سي چې الله زه په کوم مصیبت کې لوېدلی. زه چې کله داسې وخت هم راغلی دی خلکو تاسو به یا ومنئ یا به نه ومنئ. په یو موټر کې در یو ځایه پورې تللی یم، په لاره کې همسایهګان داسې سوي دي د موټر سره ناست خلک ستا پر څنګ باندې ناست دی، عام سګریټ خو څه کوي، اخر د چرسو سګریټ ولګي. زما په خدای قسم پر هغه لار باندې ځین شوی سوی. نو په دې وجه باندې دا د سړي همسایه ګوره د شریعت یو مسله ده چې همسایه ته به سړی تکلیف نه ورکوي. په دغه مسجد کې چې سړی لمونځ کوي او په مسجد کې لمونځ په جماعت باندې لمونځ دی او دا ضروري عمل دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، چې څوک د مسجد همسایه یې بغیر د مسجد لمونځ نه صحیح کېږي. لیکن بل طرف ته که د یو سړي د خولې څه بوی راتلی یا د یو سړي د بدنه څه بوی راتلی یا د یو سړي د کپړې څه بوی راتلی او دی چې کله دې صف له راسي په دې څنګ باندې چې کوم څوک ولاړې هغه د ده څه په تکلیف کېږي، بیا د ده دې جماعت ته راتلل دا ګناه عمل دی. زموږ خلک بعضې د ورځې کسب کوي، هغه د کسب د کپړو بوی راځي او راځي په مسجد کې خلک په عذاب او کله کله د بدنه څه بوی راځي. او دا مرض خو زموږ په معاشره کې عام ډېر زیات دی چې دی چې کله ماخستن د کوره سره راوځي پر دې لارې سګریټ څکوي چې د مسجد دروازې ته راوغورځي دی سګریټ وغورځي، یا پر لارې نسوار کړي دي چې د مسجد دروازې ته راورسېدی دی نسوار توکي. او زه دا په دې پوهېږم د دې غریب په مزاج کې خو ګندګي ده، نه پر ده باندې دا بیکاره خوله اثر کوي، نه د دې خپلې خولې بدبویي اثر پر کوي او نه دی د دې فکر لري، نه الله تعالی وده ته دغه پاکیزګي ور نصیب کړې نه ده. لیکن کم غریب چې د ده پر څنګ باندې په لمانځه کې ولاړ هغه به حیران سي چې الله دا څنګه بدبویي ده او زه لمانځه لمونځ وکړم که د دې سړي د بدبویي څه ځان وګورم. نو په دغه شکل وصاحب بالجنب د خپل همسایه که په لمانځه کې در سره ولاړ دی، که په مجلس کې ستا پر څنګ ناست دی، که په موټر کې په یو سیټ کې در سره ناست دی، د هغې د حقوقو هم خیال ساتل دا زموږ د دین یو حصه ده او دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تعلیمات دي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی د پیغمبر علیه السلام په تعلیماتو برابره کړي. الله دې دا څو خبرې قبول کړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. یا الله زموږ دغه مجلس په خپل دربار کې قبول و مقبول وګرځئ. خدای ستا د دین مجلس دی، د دې اثرات او انوارات زموږ پر ټوله محله باندې راولې. خدای زموږ پر بچانو باندې راولې، خدای زموږ پر کورو باندې راولې، خدای زموږ پر خاندانونو پر ټولو امت مسلمه باندې راولې. چې کم څوک په دې حاضره مجمع کې یا په دې کلي کې بیماران دي، الله بیمارانو ټولو ته شفا ورکړي. چې کم څوک مشکلات لري خدای مشکلات یې اسانه کړي. چې کم څوک پریشانه دي خدای ته خوشحاله کړي. چې کم څوک ضرورتونو حاجتونه لري خدای ته د اسمانه سفره کړي. چې کم څوک د قرض در بوج لاندې دي خدای قرضونه ادا کړي. چې کم څوک غریبان دي مسکینان دي خدای پر رزقونو کې برکت ورواچي. خدای د رزق لارې ورته خلاصې کړي، خدای د رزق دروازې ورته خلاصې کړي. د مجاهدینو جهادونه قبول کړي، د مبلغینو تبلیغونه قبول کړي، د علماو محنتونه قبول کړي، د صوفیای کرامو مجاهدی قبول کړي. چې څومره مردگان په قبرو کې دي زموږ مور پلارو زموږ قریبان دي خدای قبرونه جنتونه کړي. خدای زموږ دعا د ټول امت په حق له قبول وګرځي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق.